خبر شوی چې څه کارونه شوي دي؟ هو زه خبر شویم. خسرو پادشاه خپل حاکمیت ډیر زیات قوي کړی دی چې دا زموږ په ګټه نشي کېدی. ښاغلی سلطان محمود تشریف راوړي. زما سلطانه د مورانه ځینې خبرونه تاسو ته لرم. اورم ای وزیره. د سمندر مشر ښاغلی خسرو پاچا او کاولی زاده ابراهیم پاشا په موران کې رامنځته شوی کړکېچ ارامه کړی او د ناوري بندر یې خپلې ولکې لاندې راوړی. زما د ټاکل شوي وخت نه مخکې هغوی بریالي شوه. ټول شاهدان دي وزیرانو. هغه یونانیان ته چې 4 کالو پورې چا ونه شو کولی ماته ورکړي، هغه څوک دی چې د فرانک له اصول نه زده کړه کړې دي. زموږ اردو او تشکیلاتو په 2 میاشتو کې هغوی ته ماته ورکړه. ښاغلی خالده په دې اړه ته څه وایې؟ زما سلطانه وضعیت بالکل واضح دی. د دې لپاره چې زموږ دولت تل پاتې اوسي ټولو سرتیرو او جنگي قماندانان باید د نن ورځې له جنگي تخنیکونو سره روزنه وویني. دا کار زموږ په دین کې جواز لري ښاغلی رستمه. د کافرو جنگي اصول زموږ نظم ګډوډوي. ښه ته کوم څه د ویل لپاره لرې فتح؟ زما سلطانه د کفارو جنگي اصول زموږ نظم له منځه وړي. ودې ویل د کافر اصول. زما سلطانه دا جنګېدل موږ ته د پخوانه په میراث کې پاتې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هغوی د ګیدړو په څیر فریبکاره دي. د هغوی جنګي اصول یوازې همدا دي. د فرانک تعلیمي اصول زموږ آرامښت له منځه وړی. په دې وروستیو کې مو چې کوم جنګونه په مخې کې درلودل، کله چې د خلکو مالونه پټول او د خلکو آرامښت یې له منځه وړ، دا چې نوي جنګي تخنیکونه یې زده کړي دي آرامښت یې له منځه وړی دی فتح. مقصد مې دا نه و زما سلطانه. زموږ د سر لښکرو لاسته راوړنې ټولو ته معلومې دي. اوس راځو په رڼا ورځ کې غلا وته د خلکو د وینا په اساس. ته څنګه جرأت کوې چې داسې خبره کوې؟ هم وړوندې او هم کون. هغه څه چې موږ په خپلو سترګو ولیدل او موږ یې شهیدانو ته غواړې د هغه په اړه دلیل ووایې؟ د خلکو حلالې مړۍ غلا کوي او دلته ته د صداقت نه لافې وایې. هغه د لښکر مشران چې ته ایښې، که ته په دې فکر کې چې موږ له غلو او بدماشان نه د صداقت تمه ولرو نو ډېرې یوې غلطې لارې کې روان یې. موږ دا تېروتنه وکړه خو پام کوئ چې تاسو یې ونه کړئ. موږ په دې نه پوهېږو چې په وړاندې مو سلطان ولاړ دی. کاش چې لاسونه مو مات وای چې دا بد مو نه وای کړي. په موږ رحم وکړئ، هیله کوم موږ وبخئ. ښاغلیه موږ د عمل لاندې وو، هغه موږ ژوندی نه پرېږدي. باجم ځان ته نه اخیسته هغه ته ورکوه. باور وکړئ موږ رښتیا وایو، موږ هېڅ ګناه نه لرو. په موږ باندې رحم وکړئ. موږ هېڅ ګناه نه لرو، په موږ باندې رحم وکړئ. د وینې موسه دوی هماغه خبرې بیا تکراروي. وایي څه وکړو؟ لاړ شئ قمندان یې دلته راولئ، باید هغه خبرې واورو، وګورو چې هغه په دې اړه څه وایي. زما سلطانه که خدای مکړه دا باغیان بیا سر پورته کړي نو تا وویل که باغیان بیا سر پورته کړي بیا د عثمانیانو لوی امپراتوري زه سمبالوم او که هغه باغیان چې هر فرصت له لاسه کې غلط کار نه کوي. استغفرالله. وزیرانو ښاغلو ښه پام ونیسئ چې څه درته